دا کیسې ده د یو یتیم الګ او د اختر. خو د ټولو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې ښکلې او خوندورې ویډیوګانې تاسو ته مخې ته راځي. غټ اختر را روان و او په پوره کلي کې ډېر زیاتې خوشحالۍ وې. په هر کور کې ماشومانو به خندلو، د قربانو د ځناورو اوازونه به راتلو. ټولو ماشومانو د اختر لپاره نوې کپړې او نوې پیزارونه اغوستي وو. خو په دې کلي کې یو هلک اوسېدو چې د هغه نوم احمد و. احمد به خاموشۍ سره خپلې مور سره ناست و. د احمد پلار 3 کاله مخکې مړ شوی و، خو احمد به هر کال په اختر کې خپل پلار ډېر زیات یادولو او د خپل پلار یادونه به یې مخې مخې ته کېدو. د احمد مور به کپړې ګنډلې او په دې باندې به یې خپل کور چلولو. د دې په کور کې ډېره زیاته غریبي وه. د دې د رزق درک هم نه لګېدو. د احمد مور به د خپل زوی په مخ کې چرې هم خپل غربت اظهار نه کولو، خو احمد ته د هر څه پته لګېده. د اختر نه یو ورځ مخکې احمد بازار ته لاړو. په بازار کې احمد د یو دوکان مخې ته ودرېدو. په دوکان کې رنګ په رنګ کپړې ځوړندې وې. ډېر ماشومان خپل مور او پلار سره راغلي وو. مور او پلار خپلو بچو ته کپړې اغوستې. په دې کې یو ماشومې خپل پلار ته ووې چې ابو ما ته دغه سور سوټ واخله. پلار ورته فوراً دغه سوټ واغوستو. احمد خاموشۍ سره دا ټول منظر لیدو. احمد خپلې زړو کپړو ته وکتو او په دې کې پیوندونو ته وکتو. د شپې چې احمد کله کور ته راغو، نو احمد د خپلې مور نه تپوس وکړو چې مورې دې پیرې به ته ماته نوې کپړې اخلې او که نه؟ مور یې एकदम حیرانه شوه او د هغې په سترګو کې اوښکې راغې. خو مور ورته په خندا باندې ووې چې بچې انشاءالله بل کال به درته ضرور اخلم. دې کال را سره پیسې نشته، خیر دی لږه ګزاره وکړه. احمد په نه زړه باندې وخندلو او ورته ووې چې مورې خیر دی هېڅ خبره نه ده، زما دا کپړې هم ټیک دي او بس ګزاره د کار پې چلیږي. خو احمد به د شپې په پټه پټه باندې د خپل پلار تصویر راغشتی و او هغې ته به یې کتو او جړېدو به. د اختر ورځ راغله. په ټولو کورونو کې خلکو قربانۍ وکړې او د قربانۍ ځناوران یې حلال کړو. ټولو ماشومانو تیکې کړې وې او مزې سره به یې تیکې خوړې. د احمد د کور ته هم د غوښې خوشبو راغله. د احمد هم غوښې ته ډېر زیات زړه وشو. د څو میاشتو نه د دې په کور کې غوښه نه وه پخه شوې. په دغه وخت کې یوه ګاونډۍ ښځه د احمد د کور ته راغله. د دې په لاس کې د غوښې یو غټ شاپر و. دې ګاونډۍ ښځې د احمد مور ته ووې چې خورې دا واخله، دا د قربانۍ غوښه ده او دا ستاسو حصه ده. د احمد د مور په سترګو کې اوښکې راغې او ډېره زیاته خوشحاله شوه. احمد تېنه دا شاپر واغوستو او په خوشحالۍ سره یې مور ته ووې چې مورې نن خو به ما ته تیکې خامخا پخې، زما خو تیکو ته د ډېرو ورځو نه زړه شوی دی. مور د احمد په سر باندې لاس راښکو او ورته ووې چې بچې نن به درته تیکې خامخا پخوم. د اختر په ورځ باندې د غرمې په وخت په کلي کې میله ولګېده. هر طرف ته زانګوګانې، ډېره زیاته کیلونې وې او ماشومانو به لوبې کولې. احمد لرې ولاړو او دې ټول هر څه ته حیران حیران کتلو. یو ماشوم خپل پلار ته ووې چې پاپا ما ته دا کیلونه واخله. پلار ورته فوراً هغه کیلونه واغسته. احمد چې دا ولیدو نو ډېر زیات خفه شو. په دغه دوران کې احمد د یو دوکان مخې ته ودرېدو. د احمد نظر په یو کیلونې باندې پرېوتو، خو احمد سره په جیب کې 1 روپۍ هم نه وه. دوکاندار ورته ووې چې بچې دا کیلونه دې خوښې نو واخله که نه.
احمد ورته ووی چې کاکا ما سره خو پیسې نشته. احمد د دغ کې دکان نه روان شو. دکاندار چې ولیدو چې دا ماشوم خو ډېر زیات خفه شو، نو دې دکاندار احمد پسې आवाज وکړو چې راشه بچې دا کیلو نم مفت واخله. احمد ډېر زیات حیران شو او ورته ووی چې کاکا ته رښتیا وی؟ دکاندار ورته ووی چې او بچې د اختر ورځ ده او بس دا ستا زما د طرف نه فری شو. د اختر ورځ وه، د شپې ټایم شو. ټولو ماشومانو یو بل ته د اختر پیسې خولې. چا به وی چې ما ته 50,000 روپۍ راټولې شوي دي، چا به وی چې ما ته 4,000، چا به وی چې ما ته 10,000 روپۍ. د نوې نوې نوټونو بنډلې دې سره وي. احمد خاموشۍ سره دې ټولو ماشومانو ته کتو او دته به را یادېدو چې کله د ده پلار جمدی و نو دته به هم ډېرې زیاتې پیسې ورکولې او د سره به هم د دې ماشومانو په شانتې سمې ډېرې پیسې وي. احمد کور ته راغو او خپل صندوق یې کولاو کو. په دې صندوق کې دننه د 10 روپو یو نوټ پروت و. دا نوټ دته پلار په اختر کې ورکړی و. دا نوټ احمد ځان سره سنبال ایښی و. احمد دا نوټ راواغستو او دا یې ښکلول شروع کو او ویې چې دا زما د پلار اخیري نشانی ده. دا ما د پلار په هغه اختر کې راکړی و چې د کم نه بعد هغه وفات شو. احمد دا نوټ ښکلولو او د سترګو نه یې اوښکې روانې وې. په دغې دوران کې چا دروازه ووهله چې احمد بار ورووتو نو د کلي یو مشر سړی بار ولاړو. دې مشر سړي احمد ته څه پیسې ورکړې او ورته وویې چې بچې دا ستا د اختر پیسې دي. د احمد په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راغې او احمد د کاکا شکریه ادا کا. خو د احمد په زړه کې بیا هم دا خواهش و چې کاش زما پلار جمدی وي او دا پیسې ما ته خپل پلار راکړې وي. د اختر ورځ تېره شوه. د شپې ټایم راغو. احمد په چت باندې ناست او اسمان ته یې کتو او دته به د خپل پلار ټول یادونه مخې مخې ته کېدو چې د اختر په ورځ به احمد ځان سره پلار میلې ته بوتلو او هلته کې به یې ورته ډېرې زیاتې کیلونې اغوستې او هلته کې به یې په ټالونو کې هم زانګولو او په غټ اختر کې به یې احمد خپل پلار ځان سره میلې ته هم بوتلو او اکثر به یې د احمد په خوښه باندې د قربانۍ ځناور اغستو او د شپې په ټیم به یې احمد ځان سره په خپل لاس باندې اوده کولو. احمد اسمان طرف ته کتو او د سترګو نه یې اوښکې روانې وې او دا ټول یادونه ورته مخې مخې ته کېدو. احمد په زړه کې وی چې ابو ټولو ماشومانو سره خپل پلاران شته خو په دې اختر کې ته ما سره نه تا زه پرېښودم او ته زمانه لاړې. په دغې دوران کې احمد ته یو غیبي آواز راغو او احمد ته وی چې بچې زه اوس هم تا سره یم، خفه کېږه مه. احمد چې د خپل پلار دا آواز واورېدو نو ډېر زیات حیران شو او په بړک بړک باندې په ژړا شو. د اختر په دویمه ورځ باندې احمد خپل مور سره ناست و. مور احمد ته ډېره زیاته زبردسته ناشته تیاره کړه. احمد دا ناشته ډېره زیاته په مینه باندې وخوړه. احمد د خپلې مور لاس ونیو او مور ته ووی چې مورې ته خو زما ټوله دنیا یې، تا نه علاوه زما په دې دنیا کې نور هیڅ څوک هم نشته. ما ته کپړې، کیلونې او د اختر پیسې نه دي پکار، بس ته ما سره یه، دا زما دپاره هر څه دي. د احمد د مور په سترګو کې اوښکې راغې او په ژړا شوه او احمد یې خپل ځان ته رانږدې کو. په دغې دوران کې د کلي نور خلک د احمد دې کور ته راغو. په دې کې چا سره کپړې وې، چا سره مټایانې وې
او چا سره د خوراک ډېر زیات سامان و. په دې کې یو کاکا ووی چې احمد خو ډېر زیات ښه ماشوم دی او د احمد نه بغیر خو د اختر هیڅ مزه هم نه وي. احمد چې دا ولیدو نو ډېر زیات حیران شو او خوشحاله هم شو. په اوله پیره دته دا محسوس شوه چې زه یتیم یم خو یوازې نه یم. د ټول کلي والا خلک ما سره دي او دا ټول زما خیال ساتلو والا دي. د شپې په ټیم احمد خپلې وړې کیلونې سره په خپلې بستره کې سملاستو. احمد دا کیلونه خپلې سینې سره ولګوله او په خندا باندې ووی چې ابو نن زما اختر ډېر زیات ښکلی تیر شو. کاش چې ته ما سره وې نو ډېره مزه به یې کړې وه. د دې کهانۍ نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې د اختر په خوشحالو کې موږ ته یتیمانان ماشومان بالکل یې رول نه دی پکار. موږ ته پکار دی چې خپل چار چاپیره کورونو کې موږ سوچ وکړو چې څوک یتیمانان دي چې هغې ته موږ کپړې واخلو، پیزار ورته واخلو او د غټ اختر د قربانۍ غوښه خو خامخا د هغې کورونو ته ورسوو. ځکه چې دا ماشومان هم د نورو ماشومانو په شانتې زړونه او خواهشات لري. د دې هم زړه کېږي چې موږ نوې کپړې واچو، نوې پیزار واچو او ښه خوراکونه وکړو. نو موږ به دې اختر کې خامخا خپل چار چاپیره دا سوچ کوو چې کم غریبانان او یتیمانان دي چې موږ د هغې مدد وکړو.